د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ د اسد یازمري د میاشتې 9 نیټه د افغانستان د ملي بیرغ ورځ ده. په دې ورځ د افغانستان ملي بیرغ په ټول هیواد او له هیواد څخه بهر د افغانانو لخوا رپاندوي. د افغانستان ملي بیرغ په تیرو 100 کلونو کې څو ځلې بدل شوی دی. په نورو هیوادونو کې ملي بیرغ جلا او ګوندي بیرغونه جلا وي. کله چې هر سیاسي ډله واک ته رسیږي نو ملي بیرغ پر ځای پاتې وي او کله ناکله خپل ګوندي بیرغ هم د ملي بیرغ څنګ ته دروي. خو په خواشینۍ سره په افغانستان کې چې کومه سیاسي ډله واک ته ورسیږي نو د خپل لیدلوري سیاسي او فکري اخیستون له مخې د هیواد ملي بیرغ بدل کړي او خپل ګوندي بیرغ یې د ملي بیرغ په نوم لوړ کړی وي. د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ تور، سور او زرغون رنګ لري چې لومړی ځل د اعلی حضرت شاه غازي امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د 1200 لمریز کال په لوی جرګه کې تصویب شو. په افغانستان کې ملي بیرغ کارول تاریخي مخینه لري او ویل کېږي د افغانستان د لومړني باچا یما له واکمنۍ راهیسې بیا تر اوسه ملي بیرغ کاریږي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی تاریخ پوه استاد حبیب الله رفیع وایي اعلی حضرت شاه غازي امان الله خان د افغانستان ملي بیرغ ته د 3 رنګونو په غوره کولو سره غوښتل په ملي بیرغ کې د خلکو مبارزه منعکسه کړي. د ښاغلي رفیع په خبره تور رنګ د افغانستان د اسارت دوره ښیي، سور رنګ د خپلواکۍ لپاره په هغه وخت کې د افغانانو قرباني او مبارزې ښیي او زرغون رنګ هم له خپلواکۍ وروسته د دغه هیواد د آبادۍ نښه ده. د هغه په خبره ملي بیرغ یوازې کلتوري ارزښت نه بلکې سیاسي او فکري ارزښت هم لري او په دې دلیل ده چې ملي بیرغ د یو ملت د ازادۍ او یووالي استازیتوب کوي. د اعلی حضرت شاه غازي امان الله خان په واکمنۍ کې له 1919 څخه تر 1929 میلادي کال پورې د افغانستان د ملي بیرغ ملي نشان د غنمو د وږې دایره وه چې غرونه او د غرونو پر سر پکښې لمر څرک و او لاندې د پاک الله جل جلاله او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مبارک نومونه لیکل شوي وه. په افغانستان کې د اعلی حضرت غازي شاه امان الله خان تر واکمنۍ وروسته واک ته د حبیب الله کلکاني په رسېدو سره د ملي بیرغ په اړه ډیر څه نه دي ویل شوي، خو په ځینو منابعو کې دغه بیرغ ورته منسوب شوی دی. پر افغانستان د حبیب الله کلکاني د واکمنۍ تر پای ته رسېدو او د اعلی حضرت محمد نادر خان له واکمنېدو سره سم اعلی حضرت محمد نادر خان یو ځل بیا د اعلی حضرت غازي شاه امان الله خان د دورې 3 رنګه ملي بیرغ د افغانستان د ملي بیرغ په توګه پورته کړ، خو د بیرغ په ملي نشان کې لږ بدلون راوستی. په سپین رنګ محراب او منبر، شاهي تاج او 2 توري پکښې ځای پر ځای شوي وي. تر اعلی حضرت محمد نادر شاه وروسته د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه په واکمنۍ کې له 1412 څخه تر 1452 هجري لمریز کال پورې د افغانستان په ملي بیرغ کې بدلون رانغی. همهغه تور، سور او زرغون 3 رنګه ملي بیرغ و، خو د غنمو 2 وږې، محراب او منبر یې ملي نشان و. په 1452 هجري لمریز کال کې چې کله سردار محمد داود خان واک ته ورسېدی نو د افغانستان نظام یې له شاهي څخه جمهوري ته واړوي او د سردار محمد داود خان د واکمنۍ ملي بیرغ هم تور، سور او زرغون بیرغ و، خو زرغون رنګ یې د بیرغ نیمه برخه جوړول. د دې بیرغ په ملي نشان کې د غنمو 2 وږې، محراب، منبر، باز، د افغانستان د جمهوریت عبارت او 1452 کال راغلی و. د 1452 کال له کودتاو د کیڼ اړخو له واک ته رسېدو سره سم د افغانستان 3 رنګه ملي بیرغ په سور رنګ بدل شو چې د نور محمد ترکی او حفیظ الله امین د واکمنۍ په دورو کې د سور بیرغ د ملي بیرغ پر ځای کارېده. د دغه بیرغ په نشان کې د غنمو د وږې د دایرې په منځ کې د خلق نوم لیکل شوی و.
خو د ببرک کارمل د واکمنۍ پر مهال دوه بیرغونه وه چې یو ګوندي او بل ملي بیرغ و. ګوندي بیرغ همهغه د خلق سور بیرغ و، خو تور، سور او زرغون بیا د هیواد ملي بیرغ و. د بیرغ په ملي نشان کې د غنمو د وږو په منځ کې محراب، منبر، د ماشین څرخ او د لمر وړانګې راغلي وي چې دا تور، سور او زرغون بیرغ د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ تر پایه پورې د ملي بیرغ په توګه راپانده وو. په 1401 هجري لمریز کال کې په افغانستان کې واک ته د مجاهدینو تر رسیدو وروسته د افغانستان ملي بیرغ یو ځل بیا بدل سو. په دې دوره کې د افغانستان د ملي بیرغ رنګ په تور، سپین او زرغون رنګ واړول سو او ملي نشان یې د دوو تورو او د غنمو د دوو اوږو ترمنځ منبر، محراب، د لمر وړانګې چې الله اکبر او کلمه شریفه په سر کې لیکل سوې وه جوړ وو. د برهان الدین رباني د حکومت له پرځېدو او په 1415 هجري لمریز کال کې د طالبانو په واکمنېدو سره د مجاهدینو د تور، سپین او زرغون بیرغ پر ځای سپین بیرغ پورته سو چې کلمه شریفه پکې لیکل سوې وه. په 2000 لومړي کال کې د طالبانو د واکمنۍ تر پرځېدو او د حامد کرزي په مشرۍ د لنډمهاله حکومت په رامنځته کېدو سره د شاهي دورې درې رنګه ملي بیرغ پورته او راپانده سو. دا بیرغ تور، سور، زرغون وو او په منځ کې د غنمو وږي، محراب او منبر نشان وو چې د لوی جرګې لخوا تایید او د افغانستان په اساسي قانون کې درج سو. د افغانستان د اساسي قانون په 19مه ماده کې راغلي چې د افغانستان ملي بیرغ له دریو تور، سور او زرغون رنګه ټوټو څخه جوړ دی. درې وړه ټوټې یې په مساوي ډول له کیڼ نه ښي لوري ته په عمودي ډول سره پرتې دي او د هر رنګ سور د هغه د اوږدو نیمایي دی چې په منځ کې د افغانستان ملي نشان ځای پر ځای سوی دی. د افغانستان د دولت ملي نشان له سپین رنګې محراب او منبر څخه جوړ دی چې په دوو څنډو کې دوه بیرغونه او د منځ په بهرنۍ برخه کې مبارکه کلمه او د الله اکبر د راختونکي لمر وړانګې او په لاندنۍ برخه کې د 1298 هجري شمسي تاریخ او د افغانستان نوم راغلی چې له دواړو خواو څخه د غنمو وږي پرې راګرځي ول سوي دي. د ښاغلي حامد کرزي تر ولسمشرۍ وروسته چې کله محمد اشرف غني د افغانستان جمهور رئیس و، د افغانستان ملي بیرغ همهغه درې رنګه ملي بیرغ و چې د لوی جرګې له لارې انتخاب او په اساسي قانون کې درج سوی و.